دا دا سوال کوي چې منګه حج کې چې کله قرباني لپاره پیسې ورکړي نه غوره د ټیم ونه خو چې کله به څاروی لالی او موږ راووتو او سرونه مو وخرول. ریسعکم الجواب بالله توفیق غدا چې د اختر په ورځ د غټ اختر په ورځ یو څو کارونه دي. غټ شیطان ویشته، زموږ د خلکو ته شیطان وایي، اگر هغې ته الجمرة العقبه وایي. دا غټ شیطان ویشته، بیا په دې پسې څه دی؟ قرباني کول، بیا ویښته خریل او بیا طواف زیارت کول. دا څلور کارونه په دې ترتیب دي، دا غوره ترتیب دی. خو حدیثونو کې دا ثابته ده لکه عبدالله بن عباس او نور صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې په دغه ورځ به په رسول الله پسې کسان راتلو، چا به یا رسول الله د شیطان ویشتو نه مخکې مې قرباني وکړه. رسول الله متفعل ولا حرج، ځکه هیڅ خبره نه. سبا کې یا رسول الله د شیطان ویشتو نه مخکې طواف وکړو، طواف زیارت مخکې وکړو. رسول الله متفعل ولا حرج. بعضو به کوي یا رسول الله قرباني نه مخکې مې ویښته وخریل. رسول الله متفعل ولا حرج. په دغه ورځ شریعت د ازادي ورکړې ده. دا څلور کارونه کته به راکولی شي. خو زمونږ د عوام غریبانو یو خو د چا نه تپوس نه کوي، تپوس ورته لږ ډېر مشکل ښکاري. بل داسې باقاعده درسونه او تدریب دوله ورکول هغه نشتی چې د حج له سړی ځي هغه ته سړی پوره طریقه وښیي. او دا د فایدې لپاره ذکر کم چې کم عالم که پاکستان کې که افغانستان کې که انډیا او که هر ځای کې دی چې په خپله حج نه یې کړی او دا حالات یې نه یې لیدلی دی، دومره نه یې پوهه لکه څومره چې هغه عالم پوه چې په خپله حجونه کړي او دا حالات او دا هر څه یې لیدلي. نو زمونږ د عوامو په زړه کې دا پخه خبره پرېوتې ده چې څو پورې قرباني نه یې شوي ویښتو له لاس نه شي وړی. نو موږ څه وایو چې دا غوره دی ترتیب. اول شیطان، بیا قرباني، بیا سر خریل، بیا طواف. دا غوره ترتیب دی. خو که چا مخکې وروستو کو هیڅ خبره نشته. دا د رسول صلی الله علیه وسلم فتوا ده، افعل ولا حرج. نو دغه فتوا تا ته هم د رسول صلی الله علیه وسلم افعل ولا حرج. څه چې دې کړي دې کړي دي او حج دې ښه صحیح دی. والله اعلم.